پهلې او احترامات په دې هیله چې روغ او جوړ به یاستئ. په نننۍ ویډیو کې درته د کاین ماسټر د زده کړې طریقه درته ښیم. هیله ده چې خوښه مو شي. نو مخکې له دې چې پر ویډیو پیل وکړو، که تاسو چېرته زموږ یوټیوب چینل ټیکنیکل صداقت نه وي سبسکرایب کړی، نو دا درته سبسکرایب کړئ او دا خوا کې بیل ورسره ووهئ تر څو زموږ هره یوه نوې ویډیو تاسو ته پر وخت دررسېږي. نو راځو کاین ماسټر ته دا پلس علامه دا به ووهئ MK پروجیکټ. بیا به لومړی دلته که تاسو ویډیو راخلئ یا کوم انځور راخلئ نو میډیا براوزر دا به ووهئ. اما چې کلیک دې ځای کې تاسو ګور دا ویډیو او انځورونه ټول درته راغلي. دا مطلب تاسو که ویډیو پکې جوړوئ ویډیو کولی شئ جوړه کړئ، او که انځور جوړوئ نو انځور جوړولی شئ. دا ما راواخلئ دلته دا په دې باندې لویې دې خوا دا وګوره دې خوا کې کمې او که لویې دې خوا کېږي کې دا کرافټ دې کرافټ کېږي. چې څومره کرافټ کوئ تاسو هماغه کولی شئ، کوم یې کرافټ کوئ. نو دې کې بیا لومړی چې کومه علامه میډیا، که چېرته تاسو یا بله ویډیو راخلئ یا کوم بل انځور راخلئ نو دې میډیا نه راخلی دا وګوره تاسو ګالري ته پکې راواړوله. نور تاسو ویډیو راخلئ یا کوم انځور راخلئ نو دې نه راخلی شئ. او بل دویم اپشن دی پکې افیکټ که تاسو نه کوم مثلا کوم ځای بلر غواړئ نه غواړئ، مطلب لکه هغه ځای چې نور خلک یې وویني تاسو کولی شئ چې د دې دا وګوره دې کې خو بیا دې کې طریقې دا نور څوک وګوره دې کې څوک نه شي کولی چې دا وویني. نو دا اوس موږ دې کې نه استعمالوو، خو دا هغه ځای نه خلک غواړي یا کوم ځای چې خلک نه غواړي یا نورو خلکو ته وښایي په هغه ځایونو کې دا استعمالول کېږي. دا بل اپشن دی په ټیکسټ. دا لیکنه مې وکړه. دې کې بیا لومړی چې کوم څنګه راځي که نه دا فونټ دې کې کوم فونټ دا ډېر انګلیش دي، پښتو شته پکې پښتو شته او انګلیش کې کار دی انګلیش کې دې کې تاسو هر یو فونټ استعمالوئ نو کولی شئ چې هغه راواخلئ. تاسو خپله خو چې یو استعمالوئ کوم چې تاسو خوښ وي. مثلا دا فونټ استعمالوم، دا وګوره فونټ بدل شو، لیکنې سټایل بدل شو. دې کې بل دلته مې وګوره ښه دا اوس لیکنه دې اوس دې ځای لوی ده که نه. اوس مثلا غواړو موږ دې ځای پورې دا لیکنه راولو او دا نور غواړو چې کوم دی که نه دا دې کټ شي. نو دې خو دا کنټینو دا به کلیک کړئ ټرم ټو رایټ سایډ. که غواړئ چې دا چپ سایډ یې کټ کړئ نو دا ټرم ټو لیفټ ووایي، او که غواړئ چې دا ښي سایډ یې کټ کړئ نو ټرم ټو رایټ سایډ. دا ګور لیکنه کټ شوه. بل پکې دا اپشن دی کې مثلا رنګ ورته بدلوئ، دا رنګ دا به ووایي. دې کې تاسو کار یو رنګ بدلوئ نو دې کولی شئ چې دلته کې بدل کړئ. وګوره یو څه مثلا دا وګوره ښه دې ځای کې چې وګوره دا ډایرکټ راشي، دا لیکنه مې دا ډایرکټ راشي. اوس موږ غواړو دې دا انیمیشن دا بدل کړو، مطلب یو بل انداز کې راشي. دا ان انیمیشن ویډیو ډېر شته چې تاسو یو مطلب دې دا اوس دا لیکنه همداسې صرف ولاړه ده که نه. دې کې اوس مثلا موږ غواړو چې د دې دا ولاړه دې په دې یا وخوري یا ډېر نور هم شته. وګورئ که ټوله تاسو خوښوي نو هغوی کې دا شمپو یې راښوي د دې دا شو. او
بیا چې کله ختمیږي هغه دین په یو بل انداز کې نو بیا دا اوټ دې انداز سره دې څنګه بل الفا افیس دا مطلب هغه چې د لنګ رنګ کمزوري کوي مطلب تاسو هغه کمزوري کوي او بل درازو دا مطلب د لیکل د دیوال ورکو یا کوم هغه ورکو کنه دا ور ګلو تاسو ټول دیوال ورکول شي دیوال د تاسو په کنه تاسو هم سره ولې شي تاسو او بیکګراوند کلر مطلب لکه سکین بیکګراوند هم دې کې دا ورته رنگ د بیکګراوند ورته